مو پارین ها دوستا خبره کړی و چې دولته میز دا اول خلک نه وي چې د دغه بعد شپې سره مخامخ کله چې په دنیا کې کالونۍ وي فرانس دی برطانیه دی نور د دنیا طاقتور ملکینه تللی وي خلک یې غلامون جوړ کړي وي ورته د کالونۍ په نوم باندې ملکینه جوړ کړي وي چې د پاک کې د میش په هندوستان باندې ها د برطانیه حکومت و د برطانیه پالیسی داوا چې دیو لوکل خلک روزګار ته نه پرېښول دیو تعلیم ته نه پرېښول دیو د یو بل خلاف د مذهب په نوم د فرقې په نوم د قومیت په نوم باندې جنګول نو دی د هندوستان خلک بې اتفاقه سوتلی وي او د هغې په نتیجه کې دی په دا خوره باندې بادشاهي کړله د دغه خورې ټولې ګاټې ټول سره زر سپین زر چې څه شی په هندوستان کې وي هغه دی برطانیه ته وړل او دولته د میش خلک لیا نیکارون لګولی وي لیا په مختلف ځایونه کې مزدورون لګولی وي چې د کومې علاقې وسایل و لوټ کول د هغې علاقې خلک و د ګایز نه د ویګا پوره د کې ونه مزدورا کړله او وسایل و ورته وکشل پانا بادو او وسایل دی وړل او د یغه وسایل په طاقت باندې وو دی په دنیا کې د یو بل طاقتور خلاف جنگي نه کړه په انا بعد د هندوستان خلک چې د ټول دنیا د خلک غوندې یو مو زحمت وکړه د توسه غوندې قرباني ورکړله په هندوستان کې دغه انګريزونه د احتجاج کاوین کې خلک پر ریلای باندې د جوزین نه بمباري وکړله په آن بعد یغه خلک ته ازادي ملاو شو خو میشتوس نن ها هغه بدقسمتي خلک چې نن ها دولته څوک د حقوق خبره کو هغه خلک په ګولۍ ویشتل کیږي چې کله د په ګولۍ وډه ساوي په آن بعد په مذاکرات کې بیا دا شرط حاضر ته نیول غواړي چې آینده و دولته درنه او احتجاج ها باندې ګایز دا مشرون رغلی وي خبرې وړې وي خو دغه قوم د دوی سره په متفق نشو نو میش ټول سیاسي خلک بشمول پی ټی ایم میش د دغه قوم سره دا قوم چې کله متفق شي د دوی سره میشو په غځوي کې دا چې دا قوم د درنې د ختمول اعلان وکړو میشو د دغه قوم سره چګیږي خو میش رخلی دا تاوی چې لکه دلته چې دکې ما د ټیپک په زور درنه ختمول غوښتل نو میش دا ورته ویل چې دلته د شپږ ساړي ویشتلي دي شپېته نور وولې خو د تو نیکه وهه دا په زور نه ختمه نه کړو نن دا مشرون ها د میش د علاقې مشرون دي دغه د دوی سره مذاکرات کړي دي چې دا څلور قومونه ته کی مذاکرات قابل وي هغه میش ته په سر په سترګې قابل دي خو زه د دغه مشرونو نه یو درخواست کو چې دا ډېر دروغجن ملک دی دغه ملک د وجود په دروغ باندې مبني دی دغه ملک ټول عمر دروغ ویلي دي نو کم سے کم چې دور ته دای د توسه سره کیمه وعده وکړو کیمه فیصله وکړو کپل زر ټیم کې دای په وعده باندې پیران شو دا خلکو بیار ووسی خو یک مشرتا بیا سه یوسول کو چې پارېځو بیا ته د سالس کردار نه ادا کوې تکه عالم یې د دغه قوم عالم یې تکه قومي مشر یې د دغه قوم مشر یې نو کم سے کم په آرېځو بیا توس دا مهرباني کوي چې توسو دولته د دغه قوم سره کښېنئ نور میش د دوی په نیتونه بالکل شک نه کی ځکه چې دوی د دغه خوره مشرون دي نو دوی خامخا د دغه خلک خیر غوړي خو کله یې د دوی سره کړي وعده پیران کړي یا 20 پیران شوي دا میش
ټول دولتانوس دي چې کیمه فیصله د دغه انګور اډې د خال کې وي دا خو یو پاکستان دی چې اصل روحاني پلور انګریز یې ډایرکټر پسې روشي په زور بیا نشي چګولای ډېره مننه علامه ابو د خوشو لاره